لویه موضوع ده، ځکه د دې تعلق د الله تعالی کلام سره دی. د الله تعالی په کلام باندې احاطه کول دا د انسان په وس کې نه ده. دغسې د پیغمبر علیه السلام شان ډېر لوی دی، نو په هغې باندې احاطه کول دا د انسان وس کې نه دي. الله تعالی چې د قرآن مجید کوم فضائل بیان کړي دي، د پیغمبر علیه السلام فضائل بیان کړي دي، نو د انسان وس کې دا نه دي چې هغه بیان کړي. قرآن مجید یو داسې سمندر دی چې هره طرف هره خوا ته چې ګورې حیرانه به پاتې شي. د دغه وجې علماو د اول نه تر اوسه پورې د قرآن مجید چې څومره ریسرچ کړی دی، که هغه د قرآن مجید علوم دي، که هغه سابقه علوم یا نوي کوم تجربات کیږي، هغه قرآن مجید نه لګیا دی راوباسي. هر تفسیر د بل تفسیر نه مختلف دی. که الله تعالی یو مفسر ته په فقه کې مهارت ورکړی دی، نو هغه د خپل علم او د عقل پرواز مطابق هغې کې فقهي معلومات جمع کړي دي، لکه جامع القرآن د قرطبي. قرطبي کې نور هم ډېر علوم دي، لیکن زیات زور هغه فقه ته ورکوي، ځکه هغه فقیه و. امام طبري زمانه چې وه هغه د جمع زمانه وه، نو هغه د صحابه کرامو اقوال، تابعینو، اتباع تابعینو احوال جمع کړي دي. ابو حیان نحوی دی په نحوه کې ماهر و. نحوه د لغت قواعدو ته وایي، دا اسم دی، دا فعل دی، دا حرف دی. نو ابو حیان په هغې کې ماهر و. نو هغه چې کوم تفسیر لیکلی دی البحر المحیط، هغه پکې زیات علوم دا د اعراب، ترکیب، د قراءاتو دا ذکر کړي دي. بل یو تفسیر دی جواهر القرآن، طنطاوي لیکلی دی، هغه باندې ساینس غالب و. ساینس د فضا کې دا څومره کائنات چې دي، دا ستوري، نو هغه چې په ستورو باندې لګیا شي، نو د هغې فواید او د هغې مدار او د هغې هرې سیارې رفتار په هغې باندې لګیا شي. غټ تفسیر یې لیکلی شلو جلدو کې. چا باندې د بلاغې علوم غالب و، نو هغه پکې بلاغه جمع کړي ده، لکه ابو السعود. ابو السعود اصل نه ترکی دی، لیکن زبردست تفسیر لیکلی دی. دغسې ابن کمال بادشاه دا هم ترکی دی، لیکن بلاغت کې ډېر لوی امام، نو هغه د بلاغې تمام علوم او فنون هغې کې جمع کړي دي. د یو یو آیت نه څومره استنباطات کوي. دغسې ابن عاشور د دې یو لوی تفسیر دی تحریر و تنویر، په هغې کې بلاغي علوم او لغوي علوم جمع کړي دي. نو قرآن مجید یو داسې سمندر دی چې د هغې کنارې نشته. دغسې د قرآن مجید په قراءاتو کې د اول نه تر اوسه پورې مختلف کتابونه لیکلي شوي دي. چا په دریو قرائاتو کې، چا په اوو قرائاتو کې، چا په لسو قرائاتو کې، چا په څوارلسو قرائاتو کې، چا د دې نه هم زیات. ځکه د قرآن مجید ډېر قرائات دي، سمندر دی، او د عربۍ ژبه دا د ټولو ژبو مور ده. الله تعالی دې ژبې ته فصاحت او بلاغت او وسعت ورکړی دی. د یو یو څیز زر زر نامې، دا توره چې
انګریزي د دې 1500 نامې دي عربی کې، لیکن موږ پښتو کې ورته توره وایو، اردو کې ورته تلوار وایو، او انګریزي کې ورته سوړ کسو پایو نومي وي. دومره چې صفات ورسره بدلېږي، اوږده تورو، پلنه تورو، نری تورو، غټه تورو، لیکن عربی کې 1500 نامې دي. دغسې د زمانې څومره نامې دي، د زمري زر نامې دي. نو دې ژبې ته الله تعالی وسعت ورکړی، او عرب هم څه معمولي عرب نو، د هغوی لغت ته چې وګورې، د هغوی د لغت روانۍ ته چې وګورې، د هغوی د لغت سلاست ته او تلاوت ته او تراوت ته او خوږوالي ته وګورې نو حیران بشي. او ما تاسو ته مخکې ویلي چې د عربو په ژبه کې چې کوم د جاهلیت او د اسلام زمانه وه، د هغوی په لغت کې تکلف نشته، ځکه دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. د هغوی خبره به چې د زړه نه وته او په ژبه باندې به وته، هغې کې به صداقت و، هغې کې به سادګي وه. لکه دغسې د مجنون اشعار چې وګورې، ځکه مجنون په عشق کې مبتلا و، نو د وجدان او د زړه نه چې کومه خبره وځي هغې کې اثر وي. نو هغه شاعر بیا الفاظو ته نه ګوري، خپل که فعل مخکې کو که وروستو یې کو، نو هغه خپل د ترتیب باندې لګیا وي. لکه مجنون خپلو دوه ملګرو ته خطاب کوي، دوه ملګري به ورسره، هغوی ورته وایي چې درته پته شته لیلا خو پلانکي ځای کې ده نن. نو بس دی به شروع شو، داسې به نه چې کړوپ شاعر دوه شعرونه به یې په هفته کې وي یا په میاشتو کې، نه غمال شروع شو، ځکه د زړه هغه څه بړاس چې و ګرمي هغه به یې په ژبه ویسته. نو شروع شو وخبرتمانی أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. وخبرتمانی، اے زما دو ملګرو ما ته تاسو خبر راکړلو، أن تيماء منزل، چې تیماء دا منزل دی، للیلا زما د لیلا، اذا ما الصيف ألقى المراسيا، کله چې اوړی خپل لنګر انداز شي، کله چې اوړی لنګر یې وغورځوي، نو زما لیلا تیماء ته تللي ده. نو د ده دې شعر ته د لغت په نظر باندې وګوري څوک، او د عربۍ په لغت څوک پوهېږي، نو دې کې څومره سلاست دی. وخبرتمانی جمله اسمیه ده، تاسو ما ته خبر راکړو فعلیه. ان تیماء، ان او تیماء اسم ده، منزلون خبر ده د ان. للیلا جار و مجرور ده، اذا ما الصيف ألقى المراسيا ده نظر پشه، تکلف پکې نشته. د جاهلیت زمانہ، د اسلام زمانہ، د دې څومره شاعران خطیبان چې د هغوی ژبه بالکل سلیقت باندې ده، خپل هغه ساده توب باندې ده، لیکن هغې نه وروسته چې بیا دور اموي شروع شوی دی، ورپسې بیا دور عباسي دی، تر اوسه پورې چې څومره زمانې تېرېږي او شاعران راغلي دي، د هغوی په شعرونو کې اگر چې پختګي ده، یو خو هغه شعر چې هغې کې رکاکت دي، کمزورتیا یې پکې علماو د هغې باقاعده چانبین کړی دی، لیکن یو داسې شعر چې هغې کې پختګي وي د لغت د قواعدو مطابق، لیکن هغې کې لوبې کړي. لکه مثلا اگر چې یجوز للشعراء ما لا يجوز لغیره، شعراو ته بعضې هغه څیزونه جایز دي چې نورو ته نه جایز، ځکه
ځکه د شعر لمن تنګ نو شعر کې کله نا کله مفعول مخکې شي، کله فاعل وروسته شي، کله حرف جر مقدم شي، کله پکې منځ کې داسې جمله راځي چې د هغې تعلق مخکې وروسته سره ني، هغې ته جملې معترضه وایي. او قرآن مجید چې کله نازلېږي نو ډېر په نرمۍ سره او پوره په ترتیب سره چیلنج ورکوي. الله تعالی ورته اول چیلنج د ټول قرآن ورکوي. که تاسو دومره بادران یې او تاسو دا غټې غټې خطبې وایئ، غټې غټې قصیدې وایئ، نو ځئ چې تاسو وایئ دا پیغمبر دا قرآن د ځان نه لیکي، یا په مکه کې یو لوار دی هغه ورته ښایي، او بیا هغه غلام هم عربي نه دی، عجمي دی، رومي دی. چا به وي دا غلام جبر دی، چا به وي یسار دی، مختلف بانې به یې لټولې. وایي خوی بدرا بهانه بسیار، چې د چا خوی خرابي که نه نو هغه بیا ډېرې بانې کوي، نو بانې به یې کولې. ښه ورته پته وه چې دا د الله تعالی کتاب دی، دا د انس و جن کتاب نه دی، لیکن بانې به یې لټولې چې د دې پیغمبر دا حق آواز دا په څه طریقه باندې دغه وکړي. نو الله تعالی په سورې طور کې ورته چیلنج او تحدي ورکوي. الله تعالی فرمایي فلیأتوا بحدیث مثله ان كانوا صادقین. پس دوی دې راوړي کړه د دې قرآن په شان قرآن، ان كانوا صادقین فی دعوا، که دوی په خپله دعوه کې په خپلو بانو کې دوی رښتیني وي نو د دې قرآن په شان قرآن به راوړي، کیسه به ختمه شي. پیغمبر علیہ السلام په دستبردار شي چې دا زما کلام دی، زما باندې کلام تاسو جوړ کړو، کیسه ختمه شوه. زمانه چې تېره شوه ستې جوړه نه شوه، الله تعالی ورته هغې چیلنج کې لږه کمې او تخفیف راوستو. الله تعالی په سورې هود کې وایي ام یقولون افترا، بلکې دی وایي چې دی پیغمبر دا قرآن د خپل ځان نه جوړ کړی دی، په درو به مرو به ځکه ډېر فصیح دی، او بیا عرب دی، او عربو کې بیا قریشي دی. الله تعالی ورته چې قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. اول چیلنج دا د ټول قرآن چې دی قرآن باندې قرآن جوړ کړي. الله تعالی ورته تخفیف وکړو چې نه زه دا نه شئ کولی، نو کم از کم لس سورتونه د دې قرآن د سورتونو په شان راوړئ. او الله تعالی قرآن مجید څه د اعجاز لویه معجزه ده. الله تعالی فرمایي چې بعشر سور مثله، د دې قرآن د لسو سورتونو په شان سورتونه راوړئ، لیکن څنګه مفتریات. مطلب دا دی چې د دې دا آیتونه څومره حروفونه جوړ دي، دغسې لس سورتونه د علم تر کیف نه تر والناس پورې لس کا، نو داسې راوړئ چې حروف پکې همدغه لګېدلي، لیکن مفتریات، اگر چې هغه مکذوبات او مختلقات د ځان نه مو جوړ کړي، خیر دی پکې دروغ ورو لګوئ، څه پکې دغه کوي، لیکن د دې د نام په شان پوره د حروفو مطابق راوړئ چې دین هم پاتې شو. ځکه یو ترکاڼ چې ځان ته ترکاڼ وایي، یا یو لوار چې ځان ته لوار وایي، هغه د بل لوار نه ښه شی جوړولی شي. لکه تا دا لور جوړ کړی دی، قسم دې زه د دې نه درته ښه جوړوم، نو هغه به د هغې نه ښه جوړوي. یو ساینسدان که یوه تجربه وکړي، بل ساینسدان د هغې نه لویه تجربه کوي. هلکه تا دا ټینک جوړ کو، دا مثلا 10 کیلومتره ګوله ونی، ما دا څه درته ټینک جوړوم هغه به 20 کیلومتره، بل به وایي چې نه زه 10
बल वही नजम मिसाइल जोड़ो आवा मसल किलोमीटर आजी बल वही चे न मड़ा दात सके जो मिसाइल जोड़ो जे बात है को मुल्क न बबल मुल्क पूरी यो वही चे न दयो बर आजम न बल बर आजम ली दयो बल सर मुकाबला कीगी लेकिन द कुरान मुकाबला चाव न करे कल बेसवी पानी बे लटोली कल बे विच दा पैगंबर शायर दे अल्लाह ताला अलम नफिक वमा अल्लमनाहु शि'रा वमा यंबगी इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन चा बवी दा जादू दे चा बवी दा चलवा दे चा बवी च दा असातीरुल अव्वलीन दी द पवार मानो द खल्क किसी दी तो अल्लाह ताला और ताला चैलेंज नूर नरम सूरे यूनुस की अब यक़ूलून अफ्तरा कुल फ़अतू बिसूरतिन मिस्लिही दिल तो मिस्लिही दे और सूरे बकरा के दे मिम मिस्लिही दोनों के फर्क दे अरबी जमा की कतासो वाये चिदे पैगंबर दा कुरान दा फल तरफ न जोड़ गड़े दे नो तासो जल्दी सूरत बशार हूँ बहु यो सूरत रोड़े दिलते मिन रानो अब यक़ूलून अफ्तरा कुल फ़अतू बिसूरतिन मिस्लिही दे द सूरत बशार सूरत चे अल्फाज दा अरबी भी माना दा कुरान दा माना पशानी सिर्फ दाने चे अल्फाज जोड़ के औजार खलास के ना चेहरे के समाना भी कुरान फटोल इफ़त व तहारत व पाकीज़गी तकना स अहकाम भी पकी स द पैगंबर किसी भी पकी स बलागत ही पकी फसाहत ही पकी जे आगे मनकड़े शु अल्लाह ताला और ता तहदी और चैलेंज नोर नरम कि व इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना कचरेता सो पशक और शुभा की दावे कुरान बारा की चिमुक पर रसूलुल्लाह पखपल बंदा बंदे नाजिल करे दे फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही दमिज़ल पशान यो शेर औड़े यानी बीवा दे पशान ना लेकिन कम अज कम ची असे यो सड़े पे दो ककी की जवाब दे बंदे दे इन कुंतुम सादिकीन औ तासो जान सरतों में लखकर जमा की दा दकुम बुतान इबादत चे कवई औ तासो वई चे दा दम को खुदायान दी दामुत से हतरा कई दामुत आफियत रा कई दामुत इज्जत रा कई दामुत औलाद रा कई दामुत दारा कई दा टोल जमा कई वकुम शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह दा अल्लाह ना मा सेवा च सुमरा ताकत दी दा टोल जमा कई इन कुंतुम सादिकीन कता तो रिश्ती दी अल्लाह ताला में चैलेंज खत्म फ इन लम तफअलु कदा का साबिका ज़माना के माजी के तासो न करे शो वलम तफअलु और तल क़यामत पूरी दा नशै कोले फत्तकुन नार अल्लती ब्याहु यली गई दागे लुए ओरना वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन बल से अल्लाह ताला चैलेंज वर कई कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लि वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा तवर तौबाया कचरी इंसानान और जिन्नात जमशी आला पदे खबर बांधी अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन जिदे कुरान पर मिसल बांधे कुरान रावड़ी ला यअतून बिमिस्लि जदे कुरान पशान कुरान नशी रावड़े जदे कुरान दा नज़म पशान नज़म नशी जोड़ोले वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा अब्दुल्लाह इब्न मुक़फ़्फ़अ दालवे खतीब
او لوی ادیب تیر شوی دی الله تعالی ورته په قلم کې ډېر لوی طاقت ورکړو ډېر لوی ادیب دی داسې جملې دي د فصاحت او د بلاغت او د مسجع چې حیران به ورته پاتې شي دته چاوي چې هغه الله تعالی درته دومره لوی کمال او بلاغت او فصاحت درکړی دی د قرآن مجید په شان داسې کېنل و دې ټرای وکړه د دې غوندې څه جوړ کړه کنه نو یو ځای کې بند او کاغذونو بنډل یې ورته ورکړي چې شابه دا سیاهي ده او دا قلم دی او دا دغه دی او کېناست او قرآن مجید هم ورسره هغې ته به یې کتل چې یاره د هغې غوندې آیت یا د هغې غوندې اسلوب د هغې غوندې طریقه د هغې غوندې چرته د الله تعالی کلام چرته د رحمان کلام او چرته د انسان کلام څو ورځې خوراک به ورته په یو طاق کې ورکولو چې ډېر ورځې تېرې شي ورته وایي هلکه شابسې دې لیکلي دي که نه نو چې ورننوتل په سرونو کاغذونه یې شلول والا ډېرې څه به یې چې ولیکل داسې څه شی به یې ولیکلو پاڼه نیمه یا څه کرښې او بیا به قرآن ته وکتل چې دې ته به وکتل شرم به ورغلی او یو شو انبار یې لګولی ورته یې لکه یاره د دې دغه لیکلي وي څنګه ویې وګوره ما چې قرآن کولاو کړ نو زما نظر په دې آیت باندې پرېوت الله تعالی د موسی علیه السلام قصه بیانوي د موسی علیه السلام قصه د عبرت لپاره الله تعالی لږه بیان کړې ده کوم صورت سره چې د کومو آیتونو تعلقي الله تعالی هغه نازلوي لیکن په سورې نمل کې او په سورې قصص کې دا قصه په عجیبه طریقه باندې بیان ده د قبطي ذکر د پکې نورو کیسو کې نشته ده دغسې سورې غافر کې د مؤمن آل فرعون ذکر دی هغه په نورو سورتونو کې نشته نو دلته راځي چې کله موسی علیه السلام پیدا شو فرعون آرډر کړی چې کوم ماشوم پیدا کېږي هغه حلالوئ ځکه نجومیانو ورته ویلي چې ستا دا بادشاهي به د یو هلک د وجې ځي هغه یېرېدو په خپله بادشاهي او بادشاه وخت لوی بدمعاشو لوی باغیو لوی سرکشو چا به سر نشو چتولی حکم یې وکړو چې هلکان قتل کوئ او جینکۍ دغسې ژوندی پرېږدئ موسی علیه السلام چې پیدا شو او د مور خو خپل بچي سره ډېره مینه یې کړه حدیث کې راځي چې الله تعالی سره رحمتونه پیدا کړي دي په دنیا کې چې د مور په دوی باندې رحم کوي یا یو په بل باندې رحم کوي حیوان په بچي باندې انسان په بچي باندې دا صرف یو رحمت الله تعالی تقسیم کړی دی یو کم سل رحمتونه آخرت ته ایښي دي الله تعالی دې زموږ هغه یو کم سل رحمتونه نصیب کړي دا یو رحمت دی حدیث کې راځي کله ناکله د یو حیوان بچي هغه خپو کې پروتي حالانکه حیوان ته الله تعالی عقل نه دی ورکړی لیکن شعور او ادراک پکې شته کله ناکله تاسو ګورئ موټر رواني په لاره باندې سپی یا پیشو ځي وروستو شي هغه ادراک او شعور پکې څه ناڅه شته نو باقاعده میخه یا چیلی یا ګډه یا بل یو حیوان چې بچې په خپو کې پروتي او دې ته پته لګي چې به بچی سره لګي نو خپل داسې په آرام اوچته کې چې زما دې بچي ته تکلیف نه رسېږي نو دا هغه یو رحمت کې یو حصه ده نو مور خو بیا په خپل بچي باندې ډېره مینه الله تعالی د مور په وجدان کې طبیعي طور باندې دا مینه ایښي موسی علیه السلام چې پیدا شو او هلته اعلانونه به کېدل چې دا چا هلک پیدا کېږي تاڼه کې رپورټ کوئ بس چې سړی راځي او هغه حلالوي موسی علیه السلام لیکن د موسی علیه السلام مور هم الله تعالی به ورته په زړه کې الهام کړ
چې دا ساته څنګه دی آیت الله تعالی فرمایي کیسه دا سرنا سورۃ شروع ده نه کې فاوحینا الی ام موسی ان ارضعی موږ د موسی علیه السلام نور ته الهام وکړو د وحی ډېرې معناګانې دي او د علوم القرآن علماء ذکر کړي وحی اشارې ته وایي وحی الشیء السریع ته وایي وحی الهام ته وایي بلا معنی دي دلته د وحی معنا د الهام ځکه الله تعالی بل ځای فرمایي واوحى ربك الى النحل نحل په عربی کې د ګبین مچۍ ته وایي الله فرمایي چې ستا پروردګار الهام وکړو د ګبین مچۍ ته ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون چې تبا غرونو کې دا سونو کې چې دینو ګبین اچاوا او دا سانو کې اچاوا او پاولو کې اچاوا نو د ګبین مچۍ ګبین چرته جوړو دغه ځایونو کې او خاص کر چې په غار کې کوم زیوی آل تا ګبین وینو د ټولو نه اعلی ګبین کته دې مزیدار ده او هغه چې نوي د دې ته هغه او عمره کاږي د ګلونو د دنیا د نباتاتو نه د رس راکاږي ګلونو او دا جوړ کی دا د ټولو نه قیمتي ګبین علتم الله تعالی فرمایي او حرب کیلنا نو دا وحی ډېر معناګانې دي دلته معنا په معنا د الهام ده واوحینا او موږ وحی وکړه الی ام موسی د موسی علیه السلام والدې ته ان ارضعی چې دې ماشوم ته دې پی ورکاوه کله چې ته په دې باندې ویریږې زړه کې دې یاد رااله اب الهام سره راځي فاذا خفت علیه عبد الله ابن مقفع دا آیت کوي قدرتی دا آیت راوته واوحینا او موږ وحی وکړه الی ام موسی د موسی علیه السلام مور ته ان ارضعیه دا ان تفسیریه ده او وحی ورته څنګه وکړه تفسیر څنګه ان ارضعیه چې ته د خپل پی ورکوه فاذا خفت علیه او چې ته کله په خپل بچی باندې ویریږې فالقیه نو دې ته اوله فی الیم سمندر کی بحیر قلزم کی سمرا مختصر الفاظ دی لیکن معنی سمرا دا واوحینا او منگا وحی وکڑا دا وګوره دا د ترجمه ده الی ام موسی د دې ترجمه کیږي نه د دې ترجمه ته خو چې کینه او الی ته وګوره دغه ته الفاظ ته وګوره د ترجمه بیا بل قسم کې خاص کر د موسی علیه السلام دی مور ته ان ارضعیه دلته جمله حذف ته چې واوره دلته تخپل پی ورکوه غم مکوه فاذا خفت علیه او کله چې ستا په زړه کې یاد راغله چې دی اوس فرعون علی فالقیه فی الیم نو سمندر کې دی اوله او بیا الله تعالی ورته سوی ولا تخافی ولا تحزن خبردار یریګما او مغم کوا الله تعالی بیا دو بشارتونه ورکړي ان رادوه الیک یقینا موږ واپس کوون کیو دلارتا تا یقینا موږ دلار واپس کوون کیو استاد لیک ته دې بیان وجاعلوه یعنی نحن جاعلوه او موږ باندې ګرځون کیو من المرسلین د پیغمبرانو عبد الله ابن مقفع ورته د ظالم بچو دې کې وګورئ الله تعالی دو بشارتونه جمع کړې دي دو پکې نهي دي دو پکې دادي دا وایي چې چرته کول شي دا وسې ډیرو د قرآن مجید معارضه کوله لیکن خپل قلمونه مات کړی دي او دې زمانه کې به څوک کې دې زمانه کې خو څوک عربی کوي نه سره چې آخره
چهغی بزان تصوی لولی شاعران موجود لولی خطیبان موجود دا دے قرآن صداقت و حقانیت دے لیکن مسلمانان بریخ دے دا قرآن خودے کے سکسر نشتا کر پیغمبر علیہ السلام منتحر سے ویلی دے پیغمبر علیہ السلام سنت ظاہر دی لیکن مجھے پہ عمل نہ کرو اگے کے دا سنت و سکسر خودشتا دے زمونگا کسر دے کرنا چی دیو سڑی سترگی بیماری سترگو کے خارقی او د نور رڼا په پته لګي نو نور کې خو څه نقصان نشته د سترګې بیماری دي نو چې قرآن څوک نه وایي حدیث څوک نه وایي په قرآن عمل نه کوي په حدیثو عمل نه کوي د رسول الله په سنتو عمل نه کوي مطلب دا دی د زړه بیمار دی د زړه بیمار دی منافقان هم برابر سین کړل هغوی به په ژبه وي چې موږ مؤمنان یو ایمان مو راوړی دی لیکن زړه کې به وی چې موږ کافران یو موږ ولا کافرانو ملګری الله تعالی دا غي بارک څه فرمایي خادعون الله والذین آمنوا دیدو کور کوي الله ته او مؤمنانو ته وما يخدعون الا انفسهم حقیقت کې حالان کې دوی دوکانور کوي مگر خپل ځانونو ته دیت په قبر کې او په آخرت کې پته لګي د دنیا د ژوند دا خو ختمیدون کې دی هغه د الاباد ژوند چې کوم را روان دی چې هغې کې یا جنتونه دي یا عذابونه دي دی ته به هلته پته ولګي دی ته به قبر کې پته ولګي حدیث کې راځي الناس نیام خلق په دې دنیا کې اوده دي د غفلت په خوب وایي دا به کوم دا چل به کوم دا به کوم د دغه وجې شاعر وایي که نه چې وکم حسرات فی صدور المقابر څومره حسرتونه دي مړو ځان سره وړلي دي اوس که دا مړي راپاسي باباګانو ځوانانو هلکانو سړیو نارینهو زنانه او تپوس دی وکړي بابا څه حسرتونه دي وړلي دي څه امیدونه دي وړلي دي څه وایي بچیا وایي ما خوا بچو ته هغه دیوال واله هغه دغسې نیم پاتې شوی وی ما ورته کور جوړول شاعر وی وکم حسرات څومره ډېر حسرتونه او امیدونه فی صدور المقابر دي د قبرونو په دې سرونو کې پراته دي چا به وي چې زه به دا کوم چا وی زه به دا کوم د دغه وجې شاعر تا او ما پوهیږي چې هلکه دا ګورې دنیا دوکه درکوي د الله تعالی د عبادت نه دې وباسي شیطان درته دوکه درکوي نفس اماره درته دوکه درکوي هلکه دا کار وکړه مونځ درنه هېر کړي هلکه دا کار وکړه هم ذکر درنه هېر کړي دا ځکه الله تعالی هر انسان سره نفس اماره او شیطان پیدا کړی دی او ورته وسوسې اچوي نفس اماره ورته امر کوي نو قرآن مجید دا مونږ پرېښی دی نو الله تعالی مونږ پرېښی مختصر او الله تعالی قرآن مجید کې وایي ومن اعرض عن ذکري چا چې زما د ذکر نه مخ واړولو چا چې زما په قرآن باندې عمل ونه کړو زما قرآن ته شا کړه فإن له په دې باندې د عربۍ ژبې علما پوهېږي ان هم د تاکید دپاره ده او جار او مجرور بیا د مزید اختصاص او قصر او حصر دپاره مقدم کړو فإن له پس یقینا بشک حروم مخامخا هم د دپاره چا چې مخ اړولی دی بل چا دپاره نه معیشتا وی به داسې ژوند ضنکا چې هغه به تنګ کي نو د تنګ ژوند سختګر خو نه نه یې سلکی وي نه د هغې څه صورتي خو هغه هم دغه یي که نه چې بجلي دومره ګرانه شو او ټیکس پې دومره ولګېدو وایي ګیس نه میلاوېږي وایي پټرول ګران شو وایي ډیزل ګران شو دا زموږ اعمال دي ټول ځکه موږ قرآن پرېښی دی نو الله تعالی موږ صحیح پېژندلي دا هم د خدای فضل دی چې په موږ باندې کاڼي نه راوړېږي دا د رسول الله مبارک برکت دی چې موږ د هغه امت کې یو ځکه دا امت به تر آخر قیامته پورې د پیغمبر علیه السلام نه پس بل نبي راتلونکی نه دی پیغمبر علیه السلام خاتم الانبیاء والمرسلین دی او دا امت آخري امت دی دا کتاب آخري امت دی
کنی اللہ تعالیٰ تا خسگرانا ندا ولی سابقہ قومون غرق نکتا قوم نوح سشو قوم لوط سشو قوم هود سشو قوم صالح سشو اللہ تعالیٰ مواغذ آئینو تحوزا منگا دا هود علیہ السلام دا آئینو کتلی کن دے چے قوم تبا دے دا صالح علیہ السلام قوم سمودیان چه چرت تبا دی آمو کتلی حیران بپاتش چه اللہ تعالیٰ ہوں تو خمر علیہ طاقت ورکڑا کانی او کانن دا سے کانن دے چه عام کانن لڑے سخ کانن دے تک طور کانن آگئی کی چه دا خسبن جبل والے دے او جبل یو میٹر تلے دے یعنی آگئی دا لاسونو دا دے جسمونو تم روی طاقت چه دا سے پلر کانی باندے والے دے و کانی یو میٹر تم رتلے دے نفی باقی دا ترخ پوری اللہ نکم کامو او درې سالور مرلی یو غټ کاڼی چرته نه جدا کړی دی نو هغې کې پیاله یې جوړه کړې ده پوره لس انچه د هغې غټوالی دی داسې تاوه شوي ده چې درې مرلې یا دوه نیمې مرلې داسې کاڼی تراشلی دی څنګه یې تراشلی دی څنګه یې د هغې سال کړی دی څنګه یې نیغه کړي را داسې کږه پرته وه اکرین هم نشو چتلی دومره غټه پیاله ده چې دی جوړه کړې اللہ تعالیٰ ورطا دا پیغمبر پلاسو معجزہ او خودلا زکا ہوئی تا پتا ہو چی دا کانے بلزے نشتا دا دی کانی سختی و صلابت مونتا معلوم دے نو دا پیغمبر نے معجزہ دا سی او گفتا چی پیغمبر قاصر رشد ورطیوی کتا واقعی حقیقی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر نے دا دی کانی نانا تا اوخا پیدا پیغمبر خوشحالی دو خدا چی دی ایمان روڑی نو اللہ تعالیٰ نا بسوال کم اللہ تعالیٰ چی سوال کی ہے پیغمبر دعا نہ رد کئی صالح علیہ السلام ناس پورتکل جبرائن روانا قوم کو مسلمانی کی معجزہ رانا واری اللہ تعالیٰ دا یو کانی نا اوخا سارا دا بچی پیدا کر دیتا معجزہ ہوئی دیتا معجزہ ہوئی چی طول خلق دا غین عاجز شدہ سے یو کانو چی چې عاجز شي پیغمبر علیه السلام سپوږمۍ ته اشاره وکړه دوه ټوکړې شوه یوه ټوکړه دې خوا لاړه بله ټوکړه دې خوا او ډېر وخت چې دی نو تیاره وه بیا دواړه یو ځای شوه دې ته معجزه وایي ابراهیم علیه السلام چې په اور کې واچوه نو د اور کار سي سوځول الله ورته حکم وکړو چې نه قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم اوښه پیدا شوه سره د بچي و د ظالم بچو ایمان راوړی کړه دین لوی عقل خود نرسی چې تاسو ایدا لیوانه دی او دا مجنون دی او دا وینه منل چې وینه منل یو ظالم سړی او یو بوډۍ وه مفسرین لیکي چې د هغې اوښې به وې ډېرې اوښې وې نو هغه د معجزې اوښه ناقة الله په جنانو رابطې یېرېدې نو دی بوډۍ یو شقی او بدبخت پیسې ورکي چې زه به درته خپلې لوڼو په نکاح درکړم که دا اوښه دې وویشته مفسرین د هغه نامه قدار ابن سالف لیکي قدار ابن سالف هغه ورته کېناست یو څو ملګرو خوشو باندې شروع وکړه هغه اوښه مړه شوه او دا اللہ تعالیٰ عذاب رالو اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام تا وحی اکڑا بدا مکی طرف تروان شو او چکم مسلمانان ورسرو یو عذاب رالو عذاب سو فرشتی یو چغ صیحتا واحدا یو چغوا داسی چغوا چی اغا گرونا اغی سر ڈائنید شو لکلا مخوارا معلوم شو بای چې ډینډت کولو نو د هغې دپاره به خاص آله او داسې تارون تار به تللی و تار به داسې یو لرګی به ورسره و په هغې به هغه تار داسې وال اوس به مشینري راغله نو هغه بنډل به ورته د مالو چوس نو هغې نه به دغه به داسې تي اوچتول د فرشتې چغه څه وه چې هغه غرونه ټول ډینډت شو دا زلزله چې راشي او د
دومره په زرګونو بیلو باندې د ځمکو او خزینه د چا کار دی؟ الله تعالی. بیا د هغې تمام ملکونه که هغه امریکا ده او که ځان ته سوپر پاور وایي او که هر پاور وایي هغې بیا لاجوابه شي. د سمندر چې کله سمندر کې زلزله سونامي راشي د دې فلمونه چې تاسو ګورئ حیرانه به پاتې شئ. دا سمندر وشلېږي باقاعده. سمندر خو ډېر غرق دی که نه؟ بعضې ځای کې د سمندر غرقوالی 50 کیلومتره دی. نو دا چې وشلېږي نو دی ښکته شي. دی چې ښکته شي نو دا نور چې څومره لوی سمندر دی د هغې دا اوبه هم دې پیالۍ ته راځي. پته نشته چې څومره اوبه دې کې جمع شي. بیا چې کله سونامي راشي او الله تعالی امر وکړي چې دا ځمکه وخوځي نو پیالۍ بیا په خپل ځای باندې راشي. چې په خپل ځای باندې راشي نو د سمندر اوبه چې څومره جمع یا اوچتې کړي او خو بیا سمندرو کې ځایږي نو واچې بیا پار چالوي او بیا لوی لوی شل طبقې بلډینګونه چې دی نو داسې سم دی. دې ته د الله تعالی قدرت و. ظالمانو ایمان راوړئ. اوښه مو وکته سره د بچي پیدا شوه نه هېڅ الله تعالی عذاب راوړی. او دا جومات خو څه شی نه دی، نه د دې دا پلستر څه شی دی. د دې نه لوی لوی نوادي جوړ کړي. نادي مجلس او بیٹک ته وایي. هغوی به چې چېرته کېناستل د هغوی د کېناستو ځای به دومره لکه دا مخامخ ګړۍ چې لګېدلي دا پکو ته وګورئ. لکه موږ د منبر د هغې تېرې به دومره جوړ کړی ده چې په دې زموږ غوندې 15 فوټه یا 15 فوټه سړی کېني خپې دې ته رسي. لیکن هغوی به باقاعده دې بره چت سره به د هغوی هغې او د کرسۍ دا څومره لوی خپې وي الله تعالی د هغوی باره کوي. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. هغوی به دې کاڼو سره لوبې کولې. الله تعالی ټول ختم شو. الله تعالی مونږ ځکه نه ختموي. اگر چې مونږ غټ ګناهونه کوو مونږ خو هغه مسلمانان هغه ګناهونه کوي چې هغه کافران هم نن سبا نه کوي. لیکن الله تعالی بچي دي مدرسې دي کله نه کله عذاب بالکل قریبي لیکن یو بچی د الله نامه والی لا اله الا الله فرشتې د الله تعالی دربار ته لاړې شي چې هغوی خو ستا نامه شته یو بچی او پکې ویښه عذاب اوچت کوي. بل ځای الله تعالی فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. ای پیغمبره الله تعالی به ستا دې قوم ته عذاب نه ورکوي چې ته پکې موجود یې. وما کان الله لیعذبهم وهم یستغفرون. نه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. الله تعالی دې ته عذاب نه ورکوي چې ستا غوندې هستي پکې موجوده ده. وما كان الله معذبهم او نه الله تعالی دوی له عذاب کوونکی دی چې دوی ته عذاب ورکړي. وهم یستغفرون او حال دا چې دی توبه وباسي استغفار ستا ذکر کوي. دا موږ ځکه بچو زما عزتمندو قرآن مجید سره مینه پیدا کوي. که ښه ژوند غواړئ ځان دپاره بچو دپاره قرآن سینې سره ولګوئ. د پیغمبر علیه السلام اقوال کور کې کم از کم دینی کتاب خو یو شروع کوي که نه. د کونډې زویه څه خو ووایه او علماو ښه کتابونه لیکلي دي. دینیاتو کې بلا کتابونه لیکلي دي. ډېر کتابونه د عربۍ نه اردو ته ترجمه شوي. سبا به دا خدای ته نه وی چې کتاب نو مولا نو قاری نو چې ما ورسره بچی کړو نو حجت تمام دی. د مخکې نه کو کم مخکې خلکو نه کم سوالونه کېږي نو کېږي به ځکه د هغوی وسایل او اسباب کم وو. لیکن اوس خو تا ته په موبایل کې لویه مکتبه ده دومره غوندې شوي وي هغې کې 10 لکه جلدونه پراته. د کانګرس د امریکې چې څومره لایبرري د مکتبه ده هغه ټوله په نړۍ په نصیز کې راځي. مونږ یې کله راکله کلاو په کتاب لیکو بعضې شعر کتاب را سره دي یادغني دا دومره ارامي شی دی چې لږ دې ووایو زه خو پرې پوهېږم نو درته به باقاعده د کانګرس او څومره مکتبې دي. دا کتاب چې دا جومات چې چا جوړ کړی د شیخ سویدي د ده زوی د ابوظبي د مجمع ثقافي سیکرټري و. شیخ یې هډ و او زوی یې سیکرټري و. هغه پلار ته ډېر مخکې له
نن تقریبا 100 کاله مخکې لا ته یو دومره غوندې نری شعر اړوي ابویه زما پلاره ورته وایي نعم څه چل دی وایي ابویه وایي دې کې وایي ما 13 کټه تقریبا څومره جوړېږي 3 ملیون 13 لکه ما وایي دې کې 13 لکه شعرونه جوړ کړي څومره 13 لکه او نری غوندې شعر لکه څه وځي دې نشته دا جیب کې پورا 2000 سیټونه دی یو جیب کې درازي لري اوس به الله تعالی د قیامت پر ډېر لوی سوالونه کوي چې تاسو ته ما بجلی راوستي پکیو ایسی وا داو بیا هم تاسو علم نه حاصلو بیا هم تاسو د قرآن تلاوت نه کول بیا هم تاسو د نماز رسول الله سنت نه وای هغه به عمل نه کول نو زموږ سوالونه هم ډېر الله تعالی فرمایي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم د قیامت په ورځ به تاسو د نعمتونو مبارکې تپوس کیږي نو خدا دې چې موږ قرآن زده کړو او که خیر دې چا نه وي زده کړی وقت پہ تیر شو موسم در سرا وقت نیتوں کا صدق نیت سرا اسم استاد سرا کنا الحمدللہ استادان امستے حافظان امستے قاریان امستے یو الف بیتی تستو اللہ تعالیٰ بستاغ سابقہ عرصہ پنیوی کے بدل کی اللہ تعالیٰ پیو امسیت بانے تم راجہ اور کئی چاہتا تصور نو زیاد تے یا وقت جورت دا اللہ تعالیٰ بلانے کے ورکا غدا و خود دا غرنم بٹش اللہ تعالیٰ دا خپل بنده د مغفرت لپاره مختلفې بانې تونې چې دی نو ښودلې دي لیکن بیا انسان د هغې نه فایده نه اخلي مطلب دا دی چې جهنم ته یې ښه ځان تیار کړی دی ښه مالش یې کړی دی ته جهنم اور کې بخي او روپۍ به چې وایي هغې ته یې ښه پریکټس او تدریب او تمرین کړی دی الله تعالی دې موږ د جهنم د اور نه محفوظ وساتي د دارین سعادتونو او خوشحالۍ دې الله تعالی زموږ نصیب کړي الله تعالی دې موږ او زموږ بچي قرآن مجید ته د رسول الله سنتو ته متوجه کړي امام مالک رحمت الله علیه مدا بیت ډېر قیمتي بیت دی وخير امور الناس ما كان سنة وخير امور الناس ما كان سنة وشر الامور المحدثات البدائع تټولو نه ښکار دا دی چې د رسول الله په سنتو باندې عمل او بدترین او د شر کار هغه دی چې بدعتونه رسومات شرکیات دا ودونه اوس دې کې موږ څومره رسومات راوستي دي باید څومره آسان دی دین څومره آسان دی دین یسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج الله تعالی دې په هر څه آسان دی لیکن موږ دا او مدو دا کومه دا هغه د واده جوړه دا د پلان کوي جوړه دا خو اسلام نه دی وی پیغمبر علیه السلام ته سره راځي واده کومه د کس در سره شته نه الکه څو وګوره کنه پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې التمس ولو خاتما من حدید الکه د اوس باندې یو بوتي وګوره چې هغه زستا ما هروګرم چې بارا درته جوړه کوم چې سواده دی چې زور اورا او دوی چې ځان رښتا پیغمبر علیه السلام ورته چې هل معك شيء من القران تاسو د قران سشته ذخیره سورتونه درته د قران یاد دي ویجی یاد دي کې خو ماهر پلان کې سورت راته یاد دي وی رستا ما هم د سورتونه شو هغه ورته وادو کوي خپل خزه ته